پلی سوخته د دنیا پای د وکلن تدریجي مرګ کیسه د ناول لسمه برخه. له دوزخ څخه راستنېدل. د ژمي هغه سړه شپه چې هېڅکله مې نه هېرېږي چې د فینکس په بي بلاک او 9 شمېره کوټه کې مې د بېخوابۍ له لاسه چغې وهلې. په 9 شمېره کوټه کې 80 تنه ناروغان موجود وو. ټول لیوه درده کړېدل. زما سترګې هم د ډېر درد او لوږې له امله پټې شوې وې. په یو 2 پړیز کټ کې بې اختیاره ویده شوی وم. د لومړي پوړ ناروغ د ډېر درد له امله زګیروي کول. په همدې زګیرویو کې لټ په لټه وخته ما داسې احساس وکړ چې ډېره خطرناکه زلزله وه. په همدې خاطر به ژر له خپل ځای څخه پاڅېدم. برېښنا ټوله قطع شوې وه. غوښتل مې لاړ شم تشناب ته. څو تنه نور هم راسره ملګري شول. له دهلیز څخه ووتلو. هوا ډېره سړه وه. واوره هم ورېده. په چاپېریال کې د بخاریو د دود څپه خوره وه. دا چې روغتون ته نږدې د کابل هوایي ډګر واقع و، نو د تیارو شنه، سپین او سره څراغونه مې تر سترګو کېدل. په زړه کې مې وویل څومره خوشبخته خلک دي. دوی له اوږد سفر وروسته کابل ته راګرځېدلي دي او ټول به ډک لاس خپلو کورونو ته ځي. خپلو کوچنیو لوڼو ته یې شاید ښکلې نانځکې او زامنو ته به یې ښایسته موټرک اخیستی وي. د خپل ځواک، توان او تور روزګار په فکر کې ډوب شوم چې 6 میاشتې پرته له کومې خبرې له کور څخه ایستل شوی وم. د خپلې مېرمنې او د هغې د مسکا په فکر کې شوم. احساس مې کوه چې همدا اوس ما ګوري او سپارښتنې راته کوي. د ګارد غوسناک غږ زما فکر بدل کړ. هغه ویل مرګ غواړې که څنګه؟ تر واورو لاندې ولاړې او سر د اسمان ته شخ نیولی دی. الوتکې شمېرې که د عقل له لاسه ورکړی دی. په همدې وخت کې مې هغه ملګری چې د پنشیر واټ په نوم مې پیژانده راته یې وویل نستوه ځه چې دننه لاړ شو. جامې دې لندې شوي دي. غوښتل مې خبره یې ومنم او حرکت وکړم، خو د واورې د ورېدو له امله مې د سترګو دید له لاسه ورکړی و. د پنشیر واټ لاس مې ونیو. ځان بشپړ ړوند راته ښکاره شو. خپل ځان ته مې زړه بد شو. شاید باور ونه کړئ 6 میاشتې پرله پسې په هرو 24 ساعتونو کې مې یوازې یوه ډوډۍ خوړله. د ویټامین، پروټین او داسې نور موادو نه موجودیت له امله مې وجود ډېر کړېده او بدبخته سترګې مې له لیدو او کتو لوېدلې وې. په زړه کې مې وویل کومه خبره نه ده. کله چې له روغتون څخه ووتم، البته په خیال کې مې دا خبرې له ځان سره کولې. که چېرته زه د ګازرو څو ګیلاس اوبه وڅښم او لږه میوه وخورم، امکان لري سترګې مې ښې شي او د لیدو ځواک مې پیاوړی شي. په داسې حال کې چې په سترګو کې مې د ناهیلۍ اوښکو موجونه وهل. پنشیر واټ له لاسه نیولی وم. څو په اوږده دهلیز کې ما خپلې کوټې ته ورسوي. نه پوهېږم تاسو څنګه، اما زه یو عمر کېږي چې دا تجربه لرم. دا ظلم مې په خپل حق کې ترسره کړی دی او له بې غږه ژړا سره عادت شوی یم. دغه کار دردونکی، غمجن او په ورته وخت کې سپک دی. غږ دې نه پورته کېږي، خو د اوښکو څپې دې له سترګو را روانې وي او باڼه دې لندوي. کله چې کوټې ته دننه شوم، یو څه ګرم شوم او د عطرو ښه بوی مې دماغ ته راورسېده. بالاخره مې یوه کوټه کې 80 کسان بستر و. زه هم د خوب په تخت اوږد وغځېدم. غوښتل مې ویده شم یا په بهتره توګه ووایم په جبر سره مې غوښتل ځان ویده کړم. په خیرن او له سپږو ډکه بړستن کې به دې داسې احساس کاوه چې د زرګونو بدبختیو، ستومانیو او روږدو کسانو د اوښکو بوی ته په خپل وجود کې ځای ورکړی دی. خپل ځان مې پکې پټ کړ. نرمناکه بالښت مې سر کېښود. هغه نمناکه بالښت چې د زرګونو روږدو کسانو اوښکې پکې جذب شوې وې. داسې تصور به دې کاوه چې دا بالښت د روږدو کسانو په غمجن ارشیف بدل شوی دی. هغه روږدي چې زما په څېر د دردونکو او کړاوونو له امله بې غږه ژړېدلي وو. د هغو کسانو د غم ژړا او بل هر هغه څه کیسه چې دوی له لاسه ورکړي وو. په همدې حال کې مې بیا پر خپلو نمناکو سترګو فشار راوړ څو خوب راشي. خو دا ځل یو وحشتناک او ډارونکی څیز د ویده کېدو اجازه نه راکوله. سپږې، هغه سپږې چې هېڅ دې کاوه د نشهیي موادو په مافیایي ډلې پورې تړلي، او یا هغه سرتیري دي چې د روږدو
زر بستریز روغتون د اداري فساد څخه یې پرده پورته کړې ده او د روږدو د ځورولو لپاره ان تر غاښو پورې مسلح شوي دي. په جامو کې سپږو د روږدو له غمجن او دردونکي تاریخ څخه د ویلو لپاره خبرې درلودې. سپږ انسان په انسان ګرځېدلې او له ډېرو روږدو به یې وینې بدنونه یې وینې کړي او د ډېرو روږدو وینې به یې په خپل بدن کې درلودې. د روږدو زر بستریز روغتون له مدیرانو سره یې کره ورتوالی درلود. د روږدو له وینو به لویې شوې، ښې مړې، وینه څښونکې، ظالمې او له خدای څخه نه وېرېدونکې وې. بیا هم وایم چې سپږو د روغتون له مدیرانو سره بشپړ ورتوالی درلود. کله کله به مې فکر کاوه چې سپږې هم د نشه یي توکو د غوښتنې کمولو ملي پروګرام د خیانت کوونکو په څېر دي چې خپله یې مېرمنې یې، لوڼې یې او زمانې ټول د روغتون د کارکوونکو په څېر لوړ معاشونه اخلي او د بېچاره روږدو کسانو په وینو باندې خپل ځان تغذیه کوي. وروسته مې ځان په ناولې ټوټه کې پټ کړ او لږ ارام شوم. د ناروغانو وحشتناک ځګیروی او چغې مې اورېدلې چې ویل یې ای خدایا پښې مې، ای خدایا ملا مې، ای خدایا بدن مې. د همدې ډارونکو ژړاوو او فریادونو په منځ کې په ناڅاپي ډول آرامه خوب را باندې راغی. زه چې کله ماشوم وم پلار مې په درېیمو کوریانو کې یو کور په کرایه نیولی و. دا کور مې په خوب لیده. په خوب کې یو توپیر دا و چې زه ماشوم نه وم، اوس لوی شوی وم او له بده مرغه چې یو پلار وم. خپل نیایش لورکۍ مې په خوب کې لیده چې ډېره دردونکې، ځورونکې او نارامونکې حالت یې درلوده. نیایش لور مې د هماغه اپارتمان له برنډې را نږدې شي او په لړزونکي غږ راته وایي ته ښه پلار نه یې. دغه غږونه لکه سینمایي فلاش فاروارډونو په څېر په غوږونو ولګېدل. ته ښه پلار نه یې، ته ښه نه یې، نه یې. همدې کلمو له خوب څخه راویښ کړم. له ما مخکې څو تنه نور هم ویښ شوي وو. د کوټې بخارۍ هم روښانه کړې وه. د بخارۍ له لرګیو د ډبرو د دود له امله د خوب دویم پوړ چپرکټونه هېڅ نه ښکارېدل. داسې فکر به دې کاوه چې تورو وریځو د غرونو پر څوکو د غم او درد څپې په څېر سیوری غوړولی او شاید د هغه خطرناک اورښت په انتظار و چې دردمند سیلاب یې له ځان سره لېږداوه. د چپرکټونو د دویم پوړ ناروغان چې سرونه یې ورباندې خریلي وو کرار له خوب نه راپاڅېدل او وروسته یو پر بل پسې په ډېر خفګان چمتو کېدل څو زړه تنګې او دردونکې ورځې پای ته ورسوي. غوښتل مې چې پاڅېږم خو د ورځې سختۍ او خفګانونه مې له وړاندې حس کول. په زړه کې مې وویل ګرانې نیایش لورې، پوهېږم چې ستا ماشومانه او معصومې پوښتنې څومره سخت ځوابونه لري. پوهېږم چې مور دې د دې پوښتنو پر وړاندې کمه راځي. نه پوهېږم چې څه درته ووایم. ته شاید په دې پوهه نه شې چې روږدي کېدل یعنې څه. شاید یو بد پلار، هو یو بد پلار یعنې یو روږدی پلار. یو بد پلار یعنې یو روږدی چې هېڅ عاید نه لري. یو ناتوانه پلار. یو بد پلار یعنې زه، یعنې نستوانادري چې خپل 7 کاله عمر یې کله تر پلونو لاندې او کله هم د روږدو د درملنې په روغتونونو کې تېر کړی دی. یو بد پلار یعنې زه، هو یعنې زه. دغه ډول مې خپلې بدبختۍ شمېرلې او سمدستي مې اوښکې راتللې. یو سپین ږیری کاکا چې زما تر څنګ و ناڅاپه یې پوښتنه وکړه ای هلکه څه خبره ده؟ ولې ژاړې؟ تېر له دې ژونده. دا ژوند همداسې دی، کله په خوشحالۍ او کله هم په غمجنو حالاتو کې تېرېږي. نو درانه او کلک خلک هغه دي چې په بدمرغۍ او غمجنو حالات کې ځان کنټرول کړي. مه ژاړه، ټول خلک دې دلته ویني، غم ځپلی او د غم ډک ژوند لري. څه باید وکړو؟ پرته له صبر بله هېڅ لاره نشته. له خپل چپرکټ څخه د سپین ږیري کاکا څنګ ته ورنږدې شوم. خپل ځان مې کنټرول نشوی کړی. ډېر مې وژړل، تر دې اندازې چې اوښکې مې اوږې هم لندې کړې وې چې وروسته مې د کاکا د تودو اوښکو څاڅکي په خپل سر باندې حس کړل. خپلې شاوخوا ته مې وکتل چې ډېر روږدي د خپلو چپرکټونو پر سر زما په څېر لپې لپې اوښکې تویولې. کاکا سوړ اسویلی ویسته او ویې ویل ای زویه، دا هر څه ټوله زموږ له لاسه دي. ځکه له داسې یو تیاره برخلیک سره مخامخ یو. په همدې ژړونکي حالت کې وم چې په ناڅاپي توګه یو غږ زما فضا ماته کړه چې ویل یې په 9مه شمېره کوټه کې پاتې شه، ځکه چې د سهار چای څښلو وخت دی.
څو ناروغان لري؟ د کوټې له څنډې د مسؤل غږ راووته چې وایي 80 کسان. وروسته د برونزو کارتونه موږ ته راکړل شول چې د هماغه برونزي کارتونو له مخې موږ ته ډوډۍ راکول کېده. د یاد کارت په اخیستو سره باید د یوې ډېرې ځواکمنې وزن لوبې لپاره چمتو کېدې. شاوخوا 200-300 تنه به د خوړنځي په مخ کې درېدلو او وروسته به ټیل ماټیل پیل شو. په شاوخوا نیم ساعت کې توانېدلی شوې چې خوړنځي ته ځان دننه کړې. همدا چې خوړنځي ته دننه کېدې سم له لاسي به رضاکارانو درته سپین رنګې اوبه چې شاید هغوی شیدې نومولې له یوې دانې سړې ډوډۍ سره یې درته راوړل. خوړنځي ته به چې کله دننه شوې له ګرجنو کړکیو به خوړنځي ته لمر لوېده. خوړنځی به له لمر په وړانګو سره روښانه کېده. په ټولو بدبختیو روږدو لمر به راته. د روږدو بې ویښتو سرونه به د لمر د وړانګو پر وړاندې ځانګړې ځلا پیدا کوله. هوا دومره سړه وه چې د دیو په څېر یې سینه د خوړنځي د کړکیو په ښیښو پورې نښتې وه او په شدت یې هغه وخت سړی پوهېږي کله چې روږدی شي بیا پوهېږي چې څومره دردونکی، سوځونکی او ورکوونکی حالت دی. ژمی را روانو په سړه هوا، سړو کتلو، سړو اړیکو، سړو انسانانو او د زرګونو تنو سړي تجمع سره د روږدو د درملنې زر بستریز روغتون کې ژوند دوام درلود. ټولو روږده د بندیانو په څېر سړې ورځې سړې شمېرلې. وخت دومره سخت تېرېده احساس به دې کاوه چې ساعت هم یخ وهلی دی. داسې تصور به دې کاوه چې د ساعت ثانیهګر سړې هوا له ګرځېدو درولی دی. کله چې له کوټې نه وتلم د زر بستریز روغتون ټوله محوطه ناوړه غبار پوښلې وه. ګرد د روږدو نابض داسې بندولو لکه د ډیزلي موټر دود چې سترګې سوځوي. لوږې انسان دومره کړه و لکه له حده پورته تاک. دا وخت به د طالبانو د تېرې دورې لوږه او سختۍ یاد ته درتله. نږدې غرمه وه او لوږه هم دومره زیاته وه چې حس به مو کاوه چې له پښتیو ښکته د وجود د پورته کولو لپاره نور هېڅ شمه او انرژي نشته. یو ملګري راته وویل کله چې لوږه له حده ډېرېده نو د ناجو له ونې پاڼې وشکوه او ویې خوره. څو ورځې مې همدا کار وکړ. سمه ده چې تر یوه حده به مې د مړښت احساس وکړ، خو د ناجو تریخ خوند د ډرای جاین د شرابو یادونو ته بیولم چې ډېر بدبویه خوابدونکي او وحشتناک و. له 15 ورځو وروسته مې د روږدي بدن داسې پاک او وږی شو چې د نهنګ په څېر به یې خوله خلاصه کړه او په اشتها به راغی. روږدي د هغه بارداره مېرمنو په څېر و چې کله به یې د زړه یخوالي په پارپه ځلوبۍ ته زړه کېده، کله کلچې، کله غوړه ډوډۍ او کله هم قرات چې هېڅ شتون یې نه درلود او پیدا کول یې هم ناممکن و. په خوړنځي کې به یې ناروغانو ته 3 وخته خواړه ورکول. لومړۍ برخه، دویمه برخه او دریمه برخه. دردونکې دا وه چې ټاکل شوې وه چې د یوې ورځې په 3مه برخه کې دې یوه ناروغ ته خواړه ورکړل شي. هره ورځ مو د ډوډۍ لپاره شیبې شمېرلې. وخت او د وخت له تېرېدو یې زړه راتور کړی و. سړې ورځې د سړو لښتو په څېر هره ورځ پر موږ تېرېدې او موږ په یخه هوا کې د ژمي سړې ورځې د یوې پیالې ګرم چایو او د یوې کاسې ګرم ډوډۍ په انتظار تېرولې. یو ورځ د خوړنځي په 3مه برخه کې زموږ د ډوډۍ نوبت و. دومره وږی شوی وم چې نور مې لوږه نشوی زغملی. پر متیازو ناولې او له سپږو ډکې جامې چې شاید وړاندې له مایه هم زرګونو نورو روږدو درد او د بدبختۍ تجربه کړې وي زما پر تن وې. د متیازو بوی یې دومره تیز و فکر مې کاوه چې له مانه مخکې څو تنه ستومانه ډنګر بدنه او کمخونه روږدي د خپل روږديتوب په وخت کې د ډېر خمار او درد له امله متیازې په خپلو پرتګونو کې کړي دي، ورباندې وچې شوي دي او وروسته جامې له پرد نه همداسې مسلسل زما په برخه شوي دي. له تنې پورته ساحه چې د روږده د کانګو له امله داغ شوې وه، خو لانډه دا چې ټولې مردارې وې. همدا جامې زما په تن وې. حس مې کاوه چې د اشغالدانې په یوه سطل بدل شوی یم. داسې تصور مې کاوه چې کله په لاره ځم زما له څنګه تېرېدونکي کسان به حس کوي چې تشناب پاکونکي موټرې له څنګ تېرېږي. شرمېدلم پرته له دې چې پوه شم ټول زما په څېر له همدې ډول جامو او خیرو سره مخ دي. شیبې مې شمېرلې او 3 ډېر نږدې ملګري مې درلودل، اسد، فرید او مکرم. د لوږې پر وخت اسد کیسه کوله. زه د پاکستاني کړایي غوره اشپز یم.
وروسته مې ولیدل چې د پاکستاني کړایي د نوم له اخیستو سره د فرید او مکرم له خولو مردار لعابونه را بهر شول. فرید چغې وهلې چې نور بس کړه، داسې کیسې مه کوه ځکه چې موږ یې د اورېدو توان نه لرو. وچه ډوډۍ ناوخته را ورسېده او موږ د خوړنځي په دریم نوبت کې وو. کله چې د خوړنځي دویم نوبت پیل شو فکر مې کاوه چې زه به هغه ریکارډ لرونکی یم چې د لوږې له لاسه مرم او زما قبر به لومړنی قبر وي. په خپل چپرکټ باندې مې د بې ساه مړي په څېر پروت وم چې یوه هیله بښونکي غږ په هوښ کړم: جعفر کارکوونکیه، د نهمې شمېرې کوټې هلکان د خوړنځي لپاره چمتو کړه چې نوبت یې را رسېدلی دی. د خوړو په خاطر داسې حالت ته رسېدلی و لکه مجنون د لیلا په غم کې له دې خبرې سره داسې وغوړېدو لکه د ورکې لیلا د پیدا کولو زیری چې راباندې شوی وي. بیا هم د تیر په څېر د برونزي کارتونو په شمېرلو 2 4 6 8 او 80 پورې حساب پیل شو او وروسته مو د وزن لوبې د آسونو په څېر ځانونه خطا کول. خو توپیر دا و چې د آسونه او آس غلونکي د لوبې میدان کې غښتلي وي، مګر موږ سخت کمزوري او بې انرژي وو. ټیل ماټیل او کشګیر به مو پیل کړ او همداسې په چغو به خوړنځي ته داخلېدلو. وچه سړه ډوډۍ، وچې وریجې او زموږ وچې ګېډې. موږ 3 ملګري به همیشه نږدې سره کېناستلو. په ډوډۍ خوړلو مو پیل وکړ. په آخر کې مې ولمړۍ ډوډۍ په لاس کې راواخیسته. له همدې لمړۍ سره روان شوم. کله چې له خوړنځي څخه را بهر کېدم همدا لومړی چې غوښتل مې خولې ته یې واچوم او ویې خورم. په ناڅاپي ډول د یو خدمتګار لاس زما خولې ته راغی. ویې ویل: واچوه دا ډوډۍ همدلته، اجازه نشته چې خواړه د باندې وباسې. په داسې حال کې چې غوښتل مې خپل ژول شوي مړی ګېډې ته ښکته کړم همدا وخت یې برید را باندې وکړ. په ناڅاپي ډول مې 2 کلک سوکان پر سر وواهه. له دې سره نور رضاکارانو پر ما حمله وکړه. څو ماوه ډبې وې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مې وکولی شول چې د دوی له منګلو څخه ځان وژغورم. په زړه کې مې وویل: زه وحشي مجرم یم چې د خوړنځي له میز څخه د باندې د ډوډۍ خوړلو حق نه لرم. د ناروغانو په ګڼه ګوڼه کې له خوړنځي ښکته راغلم. د روغتون یو کارکوونکی چې عینکې یې په سترګو وې چغه یې راباندې وکړه: هی ودرېږه، ته د هیروینو نشې نه یې کمزوری کړی. چې څنګه را نږدې شو پر مخ یې پر سپېړه ووهلم. دا وخت مې د یوازیتوب احساس وکړ. خو له نیکه مرغه څو کسانو سپین ږیرو غږ ورباندې وکړ چې مه یې وهئ.